هغه له چې کالي یو څه هغه سره یو تور کاڼی کسوټی وته د کالي رنګ ته نه ګوري چې رنګ یې خشترې نو دا ښه سره زر دی رنګ ته نه ګوري چې رنګ یې سور دی نو دا به ښه سره زري او که سپین دی نو دا به ښه سپین زري نه هغه څه شی نه دی هغه سره یو کاڼی دی تور په هغې یو مږي نو د هغې نه ورته پته لګي چې دا څنګه سره زر دی او څنګه سپین زر دی رنګ ته نه ګوري دارنګې موږ سره یو کسوټی پرته ده چې هغې ته د شریعت د قرآن او د سنت کسوټی وایي په هغې به سړی ګورئ که په شریعت برابرو د قرآن او د سنت ښکلې خشته پیروکار دی او تابع دی د سنتو تابعدار دی دا په مخ د ځمکه د الله لوی ولي دی دنه لوی ولي بل نشته دی قرآن حکیم الله فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون دا الله اولیاء و نیکان بندگان چې دي نه به ورباندې څه یری په آخرت کې په قبر کې په قیامت کې ولا هم یحزنون او په دنیا کې ته کوم بچي او مالونه او دولت پاتې شو هغې پسې به خفه ني اوس اولیاء الله څوک دي د الله دوستان اولیاء چې موږ ورته وایو نو اولیاء خپله قرآن وایي الذین آمنوا وکانوا یتقون الذین آمنوا چې د خپلې عقیدې خاوند دي هغه عقیده چې د قرآن او د سنت مطابقه ده وکانوا یتقون او د ګناه نه پرهیز کوي د کفر او د شرک نه پرهیز کوي د الله او د رسول د مخالفت نه پرهیز کوي دې ته ولی الله وایي عقیده خشتۍ ښکلي عقیده خرابه ده د عقیدې نه دې ستیره دی او یا تقوا پکې نشته ګناهونه کوي منځ نه کوي بدعملی کوي او ګناهونه کوي غلطو مجلسونو کې کینی نو که زه ورته خشتنم او اولیاء ویل د خدای په نزد دا اولیاء نه دي الذین آمنوا وکانوا یتقون ایمان محکم او تقوا او پرهیزګاري پکې وي الله دې په موږ کې دا صفتونه پیدا کړي دې پورې مې دا خبره کوله چې باطل او غلط خلک ځان له بعضې وخت دلایل پیدا کړي نو سړی غولی نو اري هغه خپل غټ بوت راغشتی دی او د خپل مندر په دا مینځ کې یې ویزان کړی دی نه ځمکې سره څه تړون شته او نه بره چت سره څه تار شته چې هغې پورې تړلی شوي او نه یو دیوال سره او نه بل دیوال سره او نه یو خوا نه بل خوا نو خلک حیران دي دا وایي زمونږ خدای دې ګوره په هوا کې ویزان دي ځان یې په هوا کې ټینګ کړی دی په هوا کې خو ټینګېدل واقعي ګران کار دی شی خو چې بره تړلی شوي نه نو لاندې را پرېږدي نو دې په هوا کې دی اوس دا بلف که په هوا کې دی خو په یو تار بره تړلی شوی دی دا پکې که په هوا کې دی خو پره په یو ډیبری تړلی شوی دی نو دا بوت نه په یو تار بره چت سره تړلی شوی دی نه په یو ډیبری تړلی شوی دی نه ځمکې باندې په یو شي ولاړ دی په دا مینځ کې ولاړ دی بس خلک به راتل او په د بهر نه دی ورته په شیشو کې کتل وګورئ خدای ته زمونږ غټ خدای ته کنه په دا مینځ کې ولاړ دی چا به ورته سجدې کولې چا به پورې شات مګل هغه به په شونډو ساتل محمود غزنوي رحمت الله علیه چې علاقه فتح کړه واړه بوټان یې ټول مات کړل چې دې غټ ته راتلل هغه چې د هندوانو کوم مذهبي مشران دي ټول ولا راغلل ریاست صاحب موږ درته درخواست کوو دله ګوتې ګورې مه وروړه او ده ته چې څوک رانږدې شوي دي نو هغه تباه شوی تباه بچ محمود غزنوي وی چې ته ما تاسو ما پرېږدې زه نن دې تباه کوم پته به ولګي اوس به بیدان کې پته ولګي نه ګورې لاول چې پته هغې ته ولګېده چې په یارولو خو کار نه کېږي وی صاحب موږ درته درخواست کوو دا یو خدای موږ ته پرېږده دا یو بوت ته چې څومره پیسې غواړې درکړو وی نه کېږي وی صاحب دوی به سرو زرو سپینو سره وتلي د ده برابر چې څومره سره سپین غواړي موږ درکوو او دا یو راته پرېږده او دا مجاهدین رالل دی بوت له زور ورکوي بوت د ځای هم نه لقېږي محمود غزنوي چې خپل کم ملګري راغونډ کړل ویل که څوک چا مشوره ورکړه وی صاحب داسې به وکړو که دا بوت د دوی موږ مات کړو نو د دوی خو خپل هغه شرک او هندوتوب دې نه ختمېږي دا یو دی ورته پاتې که نه پیسې به ترې وایلو ښې ډېرې هغې باندې به مونږ تورې او نیزې او د جهاد سامان وایلو مونږ له فایده به راشي بلا مات کو بل په بل اوس جوړ کړي که نه
ویزه په دې لږه مشوره کوو سار له به پې خبرې کوي فیصله یې نه وکړې چې ګنې پیسې پې اخلو دا بوت ورته پرېږدو د شپې نبي کریم د شپې دې اوس خوب ویني اوږد خوب وی د میدان د حشر دی د حساب کتاب یو طرف ته جنت ته او بل خوا دوزخ څوک جنت ته دی او څوک دوزخ ته دی وی دا محمود غزنوي وی چې فرشتې راځي دې ونیوم چې دې دوزخ ته بوځو وی هغه نور کلک چې نه لکه دې دوزخ ته بونه دی دې خو یو ډېر لوی مجاهد دی او دې بت شکن دی بلا بتونه مات کړي دي وی هغه نور فرشتې وی چې پرېږي دی دې خو اوسه پورې بت شکن خو ګوره اوس بت فروش ګرځېدلی دی بت شکن بت ماتون کې ته وایي او بت فروش بت خرڅون کې ته وایي اوسه پورې خو بت شکن و بتان یې ماتول خو اوس بت فروش دی بت خرڅی پرېږدی دی جهنم ته یې ورغورځو وی چې دا خبرې کېدې دی چې دی راویښ